مسؤولینو ورونو، مجاهدینو ورونو، خدمتګارانو ورونو، الله تعالی تاسې د دې قهرمان ملت واکدار ګرځولي یاسته، مسؤولین یې ګرځولي یاسته. دا هغه ملت ته چې په سر به یې تیارې ګرځېدلې، 52 ډوله تیارې، هلیکوپټر تیارې، ډول ډول اسلحې استعمالېدلې، خو د بیا هم تا ته نه ویل چې ته د ما په کور کې پناه مه اخله. د بیا هم په خپل کور کې له خپلو اولادو سره تا ته پناه درکوله، د تا اکمال یې کاوه، تا ته مصارف درکول، تا ته ډوډۍ درکوله، تا ته غذا برابروله، تا ته د استوګنې ځای برابراوه. اوس د دې وخت راغلی چې په دې ملت ډېر رحم وسي او ته د یو مسؤل په حیث باندې د ملت ته غېږ خلاصه کړه. ټول ملت په غېږ کې ونیسه، که هر څوک دي، ته واکدار یې، ته د مور و پلار حیثیت لرې، ټول باید ځان ته رانږدې کړې. هېڅوک باید ازار نه سي، هېڅ چا ته د حقارت په نظر ونه کتل سي، هېڅوک باید احساس د بېګانګۍ ونه کړي، هېڅوک باید په زور ټېله نه سي چې د دښمن غېږې ته ولوېږي. په وړو وړو بهانو باندې باید خلک ازار نه سي، ولسونو ته باید په سپک نظر ونه کتل سي. لکه څنګه چې د موږ د درانه قیادت توصیې دي، د موږ د مشرانو توصیې دي، دغسې باید ټول په دې برخه کې عمل وسي. ټول باید عمل وکړو، ټول باید دا پالیسي تعقیب کړو. او که یو څوک په خپل سر د خپل مزاج لپاره له خلکو سره زیاتی کوي، په خلکو باندې فشار راوړي، دا شخصي افکارو ته باید مخه ور نه کړو. دا لیوني افکار باید مخې ته پرېنږدو. په دې نظام کې خو ما تا قرباني ورکړې ده، د ملت قرباني ورکړې ده. 1 2 3 کسان خو د دې حق نه لري چې په ملت په سرنوشت به لوبې کوي او ما ته به لاس تر زنې ورته ناست وي. هېڅوک دا حق نه لري چې دې ملت ته یا په سپک نظر وګوري، یا یې ازار کړي او یا تکلیف ورته ورسوي. دا ملت زموږ د زړه ټوټه ده، دا د موږ تنه وجود ده. که ملت نه وي در سره، ولس نه وي در سره، بیا موږ یو څوک. آیا دا 20 کاله مبارزه چې ما ورته وکړه، کوم هېواد له موږ سره مرسته کړې ده؟ چا موږ ته وسلې راکړي دي؟ چا موږ ته پیسې راکړي دي؟ ما چې له خپل ملته. نو هغه ملت چې ته تر دې ځایه رسولی، نن به داسې احترام کوي، د مشر به داسې احترام کوي لکه د مور پلار، د همزولي به داسې قدر او ملګرتیا کوي لکه د خپل ورور، او کشر ته به په داسې سترګه ګوري لکه خپل اولاد.